بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک وایي چې کله یو څوک وفات سي روح یې کور ته راګرځي، په خپلوانو ګرځي. دا خبره رښتیا ده او که یا که رښتیا وي په کومه طریقه دا روح راګرځي؟ آیا مړی د خپلې کورنۍ ژوندیو غړو په باره کې اندېښمن کېږي او که یا؟ دریم دا چې مړی کولی سي چې یو چا ته په خوب کې راسي او د قبر د ژوند په باره کې او یا هم د نورو مسایلو په باره کې ورسره خبرې وکړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره یقیني ده چې د عالم برزخ یا د قبر ژوند د دنیا د ژوند څخه بیل دی. هغه ژوند هیڅوک نسي په داسې شکل شرحه کولی چې یو انسان په پوسې لکه د دنیا ژوند چې یو سړی په سترګو وویني، بلکې د هغه په اړه باندې د علماو رایه دا ده چې څه په قرآن او په حدیث کې راغلی دي چې د قبر ژوند سته، اما دا چې څنګه دی د دنیا د ژوند څخه بیل دی، هغه په ذوق اړه لري، په چکلو اړه لري چې کله سړی خپله عملا هغه ژوند ونه ویني، ویې نه څکي، د دنیا د ژوند په څیر هغسې ژوند نه دی. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا چې په روایاتو کې راځي چې کله یو څوک داسې وي چې پلار یا مور ځینې ناراضه سوي، نو وایي کوشش دې وکړي زیارت ته دې ډېر ډېر ورځي او هغه کسان چې د پلار اقربا دي، اولیا دي، دوستان دي، د هغو سره دې ډېره ناسته ولاړه کړي، د هغو احترام دې کړي. د دې څه دا معلومیږي چې روح دا د خپلو اقرباو د دوستانو په اړه باندې خوشحاله کېږي. ځکه که چیرې دا خبره نه وي نو پیغمبر علیه السلام څخه روایت ثابت دي یا بزرګانو دا هدایت کړی دي چې د مور پلار د دوستانو سره چې دته خوښ وه د هغو احترام کوه، چې په دې باندې کېدای سي د مور پلار رضایت حاصل سي. یعنې دا چې خوښي په راځي، نو که چیرې کم کسان د ده خوښ وي ته یې وځوری، نو کېدای سي په هغه باندې اعزار هم رامنځته سي. دا شی سته. نو په دې وجه باندې دغه اندېښنه محسوسېدلی سي، خو داسې نه لکه په دنیا کې چې یو څوک وایي چې په اصطلاح باندې د دنیا ژوند څنګه دی، هغسې نه دی. دریمه خبره دا چې مړي و قریبانو و دوستانو ته په خوب کې راځي، دا ثابته سوې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.